د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام مکې ته راورسېدی چې راورسېدی چیرې رالی د ام هاني کور ته رالی چې په کوم کور کې د شپه وه او ام هاني ته یې سهار دا واقعه وکړه چې زه خو په شپه کې بیت المقدس ته ورسېدم ام هاني د مکې د رب روی ورته ونیوی چې دا خبره به قریشو ته ونه کې دا ظالمان ستا تکذیب کوي دا به تا درواغجن بولي او دا به په تا باندې استهزا او پسخن وایي پیغمبر علیه السلام سهار راوتی ول زه دا خبره ښکاره کوم ام هاني در کالیو در پټو ونیوی چې د خدای په خاطر مور وزه پیغمبر علیه السلام چې پټو ځینې کش کوي د هغې څه یو نوراني رڼا ولاړه سوله چې ام هاني د هغې دید نسو برداشتولی ام هاني پر سجده پرېوته پیغمبر علیه السلام د باندې راووتی قریشو ته چې کومه خبره وکړه د ټولو څه مخکینی اول ابوبکر صدیق پر دې مخ باندې تندي باندې مچ کوي د الله رسوله برحق دی په یوه شپه کې دې ټوله کړي دي قریشو ورته ویل اخر د ډېره استهزا او پسخنه څه وروسته ورته موږ ته معلومات راکړه پیغمبر علیه السلام ورته ویل ستی پلانکۍ قافله پر دې ځای پلانکۍ پر دې ځای ول یوه قافله د تنعیمه سره ده د هغې و مخ ته خړ وش را روان دی او هغې به نن د لمر لوېدو څه مخکې مکې ته رارسېږي اتفاقا چې مازدیګر راورسېدی لمر لوېدو ته نږدې سو قافله په یو مشکل کې د قافله نه راورسېدله پیغمبر علیه السلام ډېر حیران سو برای دعا شروع کړه الله تعالی د لمر په اسمان کې ودراوی در هغې وخته پورې لمر ولاړو چې هغه قافله په ولاړ لمر کې راورسېده د هغې څه وروسته الله لمر شوه پیغمبر علیه السلام قریش ورته ویل چې بیت المقدس راته بیان که بیت المقدس څنګه ځای دی پیغمبر علیه السلام په حتیم کې ودرېدی د بیت الله تعالی د بیت المقدس ټوله نقشه ورته پېښوي لکه نن سبا پر سکرین باندې یو شی راځي نو هغه ورته وایي چې محراب یې په دې طرف کې و بیت اللحم یې په دې طرف کې و حجره یې په دې طرف کې وه مناره یې په دې طرف کې وله نو قریشو باره پر ده باندې ول دا جادوګر دی په یوه شپه کې پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته ویل ته زما خبره منې کې نه منې هغې ورته ویل د الله رسوله دا کوچنۍ خبرې دي چې ته وازه بیت المقدس کاش کې د دې څه یو غټه خبره خو وایي چې ما ستا تصدیق کړی وی نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته د اسمانو ټوله سفر ذکر کوي او ابوبکر د دې سره پر تندي باندې مچ کوي پیغمبر علیه السلام به ویل چې د هر چا حق ما ور ادا کړی دی لیکن د ابوبکر حق به زه په قیامت کې ور ادا کوم په دې خاطر چې هر چا زما په خبره کې چونو چې را مخ و شاته وکړه لیکن ابوبکر ته چې کومه خبره ما وکړه هغې ځای پر ځای دستي را سره تسلیم کړه نو دا هغه واقعه وه چې قرآن کریم وایي سبحان الذي اسرا بعبده پاکی دی وی هغه ځای لره چې هغې د شپې تګ وکړي په شپه کې بوتی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی او د شپې تګ یې د مسجد حرام څخه در مسجد اقصی پورې ورسېدی بعبده تفسیر ابن کثیر پر دې ځای باندې لیکلی دي چې د معراج په شپه باندې الله تعالی پیغمبر ته کم خطاب درکم په کم نامه دې یاد کم د رسول خطاب درکم د نبی خطاب درکم د حبیب خطاب درکم کم لقب درکم وای ده ورته ویل چې ما ته د عبد لقب راکه بس ځکه الله تعالی یو په دې ځای کې سبحان الذي اسرا یو سوره نجم کې فاوحى الى عبده ما اوحى دې دوه ځایه کې چې د معراج ذکر قرآن کریم کړی دی په دواړو ځایو کې پیغمبر د عبد په لفظ یاد کړی دی ځکه عبد هغه څوک دی چې هغې کې د انسانیت کمالات ټول رالو د عبد څه وروسته دویمه درجه دستي د معبود ده او معبود د الله تعالی ذات دی بس نو بیا د پیغمبر علیه السلام معراج او د پیغمبر علیه السلام سیرت الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه السلام پر نقشه باندې راولي الله تعالی دې مې دنیا کې الله تعالی دې مې قیامت کې الله دې مې حساب و کتاب کې د شفاعت څخه محروم و بې نصیبه نه ګرځي الله دې د مذاکره